د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود یو ځل بیا په رسنیو کې راڅرګند شو. احمد مسعود یو تازه پیغام را لېږلی او له طالبانو څخه یې غوښتنې هم کړې دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله او قانوني حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. احمد مسعود یو بیان خپور کړی. احمد مسعود په یو پیغام کې ویلي چې دغه جبهه د یو جامع او قانوني حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي چې د خلکو د ارادي هیلو او حقونو پر بنسټ جوړ او مشروع ډول عملی شي. د احمد مسعود په وینا دغه جبهه د خلکو د ارادي او رایو پر بنسټ د یو واقعي ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي او د نړۍ د هیوادونو ته دې دریځ هرکلی کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړولو ټینګار کوي او تمه لري چې دا پالیسي به په عزم سره دوام وکړي. هغه وویل د پنجشیر جبهه د داسې پوځي نظام غوښتنه کوي چې د خلکو په غوښتنه او قانون او مشروع عمل سره پلی شي. احمد مسعود همداراز په ډاګه کړه چې پر ځای او پرله پسې ولسي او مدني مبارزې د دې لامل شوي چې نړۍ طالبان ونه پیژني او د افغانستان په تاریخ او دغه هیواد په کورنیو او بهرنیو اړیکو کې یو نوی باب پرانیستل شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.